هغه چې خلکو به وی نه رغېږي خبره یار هغه سړی روغ شو اوس تا په نوم اورېدو نه بوږنېږي په تا مین ستا لیونې روغ شو. ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نیازه خان یم او دغه شعرونه د استاد صابر صاحب راغلی یم باجوړ ته. دا زما دپاره خوشبختۍ خبره ده چې یو طرف ته حیران صاحب ناست دي، بیا سلطان لالا ناست دي او ورسره محسن خلجي ناست دي او د خوړ په غاړو باندې یو مازدیګرې را جوړ کړی مو وي. دغه ګړی هم سریږي، دلته ګڼ شمېر کې ملګري هم راغلي د دغې ملګرو د کور ودان وي. دغه لمر په څو ساعتونو کې پناه شوی دی، پناه کېږي نه بلکې پناه شوی دی. نو غواړم چې محسن خلجي د دغې خوړ په غاړه په ښکلي باجوړ کې واورم او د هغه شعرونه ریکارډ کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم. محسن خلجي ډېر ښه شعر لیکي او زما شعرونه خوښ شوي دي، نو کوشش مې کوو چې دغه ملګري واورم او ریکارډ یې کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم. نو راځئ د وصال مازدیګر دی، محسن خلجي مې ترڅنګ دی چې د هغه نه خواږه خواږه شعرونه واورو. محسن صاحب سلامونه. وعلیکم السلام نیازی خان صاحب، مینا سلامونه، نیک هیله او احترامات. ډیره مننه مو کوم چې دومره زیار کوئ د پښتو ادب دپاره د پښتو ژبې دپاره لرې لرې ځئ بیا باجوړ ته رالی، نو ډیره زیاته مننه مو. ډیره مننه. دغه خو ما سلطان لالا ته هم ویلي او حیران صاحب ته مې هم ویلي چې ما له پکار و چې زه ډېر مخکې راغلی خو ژوند په منډه کړي وو، کله یو څنګه او کله بل څنګه، خو دغه خپله خوشبختي ګڼم چې دغې مشرانو تر څنګ یم او را رسېدلی یم راغلی یم او ستاسو دې هم کور ودان وي چې موږ له مو وخت راکړو. نو دغه مازدیګر لاړو تېر شو که نه، نو موږ وایو چې شعرونه را سره شریک کړئ او خوشحاله به شو. ولې نه ضرور. تش د جذباتو څخه خراج دی سړی هم نه کوي، ګلان دی مرې او احتجاج دی سړی هم نه کوي. مننه. تش د جذباتو څخه خراج دی سړی هم نه کوي، ګلان دی مرې او احتجاج دی سړی هم نه کوي. زما په خیال چې محبت د زړه له درده نه وي، زما په خیال چې محبت د زړه له درده نه وي، زما په خیال هسې رواج دی سړی هم نه کوي. محسنه څو چې څوک په زړونو باندې راج ونه کړي، تش په سرونو باندې راج دی سړی هم نه کوي. خدای ګو جوړې نشته د هغو بچي څوک چې راله وژني په ودو بچي. خدای ګو جوړې نشته د هغو بچي څوک چې راله وژني په ودو بچي. وخت دا د کوم جرم سزا ده چې وخت دا د کوم جرم سزا ده چې ګرځي در په در د پښتنو بچي. چا ورله ټوپکې لاس کې ورکړلې او چا راله اخته کړل په نشو بچي. لار کې او بابا ځان سره داسې ویل هسې ګرځول مې په اوږو بچي. زه ورته څه ډېر وخت فکر واخیستم، زه ورته څه ډېر وخت فکر واخیستم، چرګه و پسیو د ایلو بچي. زه ورته څه ډېر وخت فکر واخیستم، چرګه وه پسیو د ایلو بچي. هغه ځل څه بل شان ګلی شوې وه، هر ځای مړه پراته و د مرغو بچي. نیغه چې د پلار نیکه شامله نه کړي ورک دې شي محسنه بې پښتو بچي. د رومي نیسه غېږ ته دې بنګړي بنګړي در لوېږم، مات شوی یم ختلی یم یاره ځای په ځای. جوړ بیا یې کم داستان د پښتنو په وینو سور دی، جوړ بیا یې کم داستان د پښتنو په وینو سور دی. دا خلک چې راته ودي د اخباره ځای په ځای. جوړ بیا یې کم داستان د پښتنو په وینو سور دی، دا خلک چې راته ودي د اخباره ځای په ځای. زمونږ په کور کې د سینګار دپاره هېڅ هم نه و، په غیر د مینې نه د یار دپاره هېڅ هم نه و. تا به اکثر په داسې شپه باندې راپېښه وکړه، تا به اکثر په داسې شپه باندې راپېښه وکړه چې کومه شپه به د خمار دپاره هېڅ هم نه و. مننه حیران صاحب. ما به خزان کې هم اکثر په لاس کې ګل ګرځاو، ما به خزان کې هم اکثر په لاس کې ګل ګرځاو، خو ستا په لاس کې د ګزار دپاره هېڅ هم نه و. ډېر ښه دی، ډېر ښه شعر دی. دا بیا ووایه، ډېر ښه شعر دی. مهرباني. ما به خزان کې هم اکثر په لاس کې ګل ګرځاو، خو ستا په لاس کې د ګزار دپاره هېڅ هم نه و. محسنه مینه کې مې هر څه په یو دا ویښي وو، محسنه مینه کې مې هر څه په یو دا ویښي وو. را سره پاتې د اعتبار دپاره هېڅ هم نه و. سپرلي په بدرګه ورسره ځي چې چېرته ځي، زمونږ د چم ښکلي ګلالي چې چېرته ځي. زه هم ورسره ډېرې دعاګانې ورسره کړم، زه هم ورسره ډېرې دعاګانې ورسره کړم او ما هم په الله باندې سپاري چې چېرته ځي. ډېر ښه دی. کوی مو چې ښکاره مبالغه ګڼي ملګري، کوی مو چې ښکاره مبالغه ګڼي ملګري، خو لارې ورته نیسي ښاپیري چې چېرته ځي. او د هغې د غربت قصه بس دومره د محسنه، د هغې د غربت قصه بس دومره د محسنه، د چا نه لوپټه راخلي سوالي چې چېرته ځي. لا هغسې مې اوس هم چورلي خیال د لوپټې نه، لا هغسې مې اوس هم چورلي خیال د لوپټې نه، تړلی چې موږ بیرې ته وټال د لوپټې نه. هغه تاوده غارمه شاړه څېره او موږ دواړه،
هغه تاو د غارمه شاړه سیراو منګه دواړه په سر مو چې وهلی و چوپال للو پټېنه او چې دې ده ورته وګورم استاد ځوانۍ ته پام کم چې دې ده ورته وګورم استاد ځوانۍ ته پام کم ته اوس هم خلاصه نه شولې د سوال للو پټېنه چې دې ده ورته وګورم استاد ځوانۍ ته پام کم ته اوس هم خلاصه نه شولې د سوال للو پټېنه څنګه وځي د کونډې یتیمان بچي څنګه وځي د کونډې یتیمان بچي لوبو ته یې نه پرېږدي د خان بچي څه په بې دردۍ د وخته ووژل څه په بې دردۍ د وخته ووژل هلته دي که دلته د افغان بچي لار کې یو بابا ځان سره داسې ویل اوس به څوک دمه نشي په ځوان بچي هغه د تیر وخت د انقلاب قصه هغه د تیر وخت د انقلاب قصه میندو راړولي وو په ځان بچي هره مور محسنه دا دعا غواړي خدای تل لرې مې په امان بچي راځه ویم که دې خوښه وي یو کار کوو جانانه په یو بل په ړندو سترګو اعتبار کوو جانانه دا زه او زړه مې څومره لویږي یار کوو جانانه دا زه او زړه مې څومره لویږي یار کوو جانانه چې ستا په کاڼي کاڼي زړه کې لار کوو جانانه خیر نورم دې حالاتو ته لږ وار کوو جانانه خیر نورم دې حالاتو ته لږ وار کوو جانانه که ونه شوه بیا ایسته خپل اختیار کوو جانانه که ته چې ته پې خفه کېږي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې موږ به اوس په تا د ګل ګزار کوو جانانه لار شه ګرانه کښېنه د ټوپکه سړی وژني شین شړق دې پې را پرېوځي هلکه سړی وژني ژوند هر څومره که ګران شي خو بس ژوند دی دا به کېږي خو دا د محبت د نوم نه کرکه سړی وژني مننه د دغه چا به هغه زمرود په چا پیرزو شي د دغه چا به هغه زمرود په چا پیرزو شي رالګي چې څوک دلته په کونجکه سړی وژني د دغه چا به هغه زمرود په چا پیرزو شي رالګي چې څوک دلته په کونجکه سړی وژني تان لاله څه ډېره عجیبه ده په لیدو یې ژوندی کېږم څه ډېره عجیبه ده په لیدو یې ژوندی کېږم او مړې سترګې دې څه دي چې دا ټکه سړی وژني محسنه ویم دا ځینې بېوسي دې هم مې راځي محسنه ویم دا ځینې بېوسي دې هم مې راځي دا ځینې بېوسي ګوره بېشکه سړی وژني دوه شعرونه دي چې د ستمونو شوله تنګه د پیغوره جینۍ د ستمونو شوله تنګه د پیغوره جینۍ لاړه په خپل یار پسې وته سرتوره جینۍ د ستمونو شوله تنګه د پیغوره جینۍ لاړه په خپل یار پسې وته سرتوره جینۍ وړې وړې سلګۍ وهي په بیرته بیرته ګوري وړې وړې سلګۍ وهي په بیرته بیرته ګوري په تیر که کوړی په سروړي د پلار د کوره جینۍ قدرت چې ودرولي دي دا غرونه ځای په ځای په ځمکه یې وهلي دي میخونه ځای په ځای د هغه د ماکې په ورځ څه بل شان کیفیت و د هغه د ماکې په ورځ څه بل شان کیفیت و خواره واره پراته وو اندامونه ځای په ځای کچه شم ملامته شم پیکه شمه چې وینم کچه شم ملامته شم پیکه شمه چې وینم دا ستا په لوپټه کې پیوندونه ځای په ځای کېدای اندازه چې د مینو خلکو ښار دی کېدای اندازه چې د مینو خلکو ښار دی په کېو د ګلونو دوکانونه ځای په ځای د هغه رڼاګانو ښار کې دا لوبه شروع ده د هغه رڼاګانو ښار کې دا لوبه شروع ده پراته وي په بورو کې بند لاشونه ځای په ځای محسنه لږ لټون او څه زیار پسې په کار دی پراته دي په دې خاوره کې لالونه ځای په ځای ډېره مننه دغه سوچ د خوب هم اکثر سړی وباسي چې څنګه به د دې خاورې نه دا شر سړی وباسي اشنا د کوڅې تیر کې رنګ یې هیر کې قصه خلاصه اشنا د کوڅې تیر کې رنګ یې هیر کې قصه خلاصه دا ښکلي د خپل ړنه دومره زر سړی وباسي دا ژوند او دا نظام په هر قدم زندی زندی دی دا ژوند او دا نظام په هر قدم زندی زندی دی په دې کې به د کم پړي نه سر سړی وباسي ای تور ته که د تور او سپین ته سپین وی محسنه بیا ګوره د دې ښاره به د هر سړی وباسي د تیرو بڼو د جنګه څنګه رالې زړه رښتیا وایه چې څنګه رالې او دې طرف ته جوړ سیلۍ راوړې که څنګه دې طرف ته جوړ سیلۍ راوړې که څنګه دې طرف ته غنم رنګه څنګه رالې